د ورو سوال کړی دی چې زما پلار چې دی نو هغه مونځګزار نه دی او هله مونځ کوي چې زه ورته ووایم مونځ وکړه نو بیا زه د هغه سره ودرېږم مونځ کومه کور کې نو هله مونځ وکړي زما د لاسه سوال دا دی چې زه په جومات کې مونځ وکړم او بیا کور ته راشم او د دې پلار دپاره چې دی دا مونځ وکړي د سره بیا ودرېږم یو سوال دا دی چې دا کار صحیح دی او که نه دویم دا که زه جمعې له نه ځم او د جمعې دا مونځ پرېږدم او د کور کې کومه پلار سره نو دا به څنګه الجواب اول دا خبره یاده ساتئ ګوره لازم نه چې پلار به نیک عملی بچي به ټول نیک عملی او لازم نه دی چې پلار به بېدینی بچي به بېدینی دا د دې پښتنو بعضو دا تله ځان سره لګولې لکه اوس یو کس یې ولیدو په غلطو اخته دی او ناروا کړ پلار ته وګوره دومره یې ګیره دی دومره یې ګیره ده او پنځه وخته جومات کې و دې زوی ته وګوره هدایت خو د الله په لاس کې دی ته به د نوح علیه السلام باره کې هم بیا دا وې نوح علیه السلام زوی کنعان خو کافر و یوه ښځه کافره وه د لوط علیه السلام بیبي د مشرکانو ملګري وه څه به دلته د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و دا د پیغمبرانو خبره یو پلار هم دا نه غواړي چې زما بچی دی په غلطه او د نشې تماشې کوي خو بس غریب به محنت او کوشش کړی نور خو بیا د سړي وخته پورې زور رسي اوس یو هلک د 15 کالو نه واوړېد او لوی داسې یو پهلوان ته جوړ شوی دی او پلار غریب کمزوری شو هډوکي کمزوري شو ګیره سپینه شوه ویښته سپین شو هر وخت خو سړی کشتیاري نشي کولی د بچو سره سم خیال دی وډکوي ماشومي سړی ووایي ویټه کوي کور کې وساتي لوی سړی دی واده وکړي او بچي او یا واده نه یې کړی لوی سړی دی په لارو کوڅو کې ګرځي پلار به په ده پسې شاته هر وخت ګرځي بعض خبرې زموږ د ناانصافۍ خبرې ښه که چېرته بچی دینداره ویني لکه یو سړی دی 15 وخته مونځ کوي ښکلې ګیره ده دینداره دی علم کوي هر څه کوي نو دوی ورته وایي مړه پلار ته دې وګوره اول هغه پوه وکړه اول هغه پلار دې پوه وکړه هغه مونځ نه کوي اول دې هغه پلار پوه وکړه هغه نشې کوي نو چې دا سړی دومره دینداره دی ته یې نه آیا د ده دا خوښه دی چې د پلار دې بېدینې هدایت خو د الله په لاس کې دی چاله به په دې باندې موږ تفصیلي او پیر درس هم کړی و کوم سلسله کې و ما نه ذهن نه ووتو یو کتاب کې موږ دې عنوان باندې پوره درس کړی و چې د یو د لاسه به بل څوک نه ملامته کړې او نه به د چا د لاسه د یو د لاسه بل ته سپک نه ګوري دغه کې موږ دا خبره کسې کړې وه د جاهلیت مسایل چې جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې د یو د لاسه به بل سپک ګڼو هغه ته به بد ردي وي هغه به ملامته کو نو دا کار به نه کوئ اوس دې کې دا هلک ماشاءالله د مانځه پابند دی خو پلار یې نه دی نو دوه پیرې زه مونځ وکړم جومات کې وکړم بیا کور کې پلار سره نفل کوم دا صحیح دي که نه د دې جواب خو دا دی چې او دا بلکل صحیح دي په صحیحینو کې دا حدیث دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه څو څو پیرې بیان شوی دی چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسوته مونځ وکړو او بیا به لاړ خپل قوم له به امامتي ورکوله نو د پیغمبر سره چې به یې مونځ وکړو هغه به فرضي و هلته به د هغه بیا نفلي و او راجح قول دا دی چې په هغه امام پسې چې فرض مونځ کوي په هغه پسې شاته نفل هم کېږي او چې نفل کوي په هغه پسې شاته فرض کېږي دا واضحه مسله د قرآن او د حدیث نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته دا کولی شي بلکل جومات کې فرض مونځ وکړي او بیا راشي پلار ته ووایي چې راځه مونځ کوو او هغه سره ودرېږي بیا دې دا وایي که زه بلکل جومات ته نه ځم او کور کې کوم نه داسې نشي کولی ځکه چې د جمعې سره مونځ دا واجب دی په یو سړي باندې چې قادري واجب دی په هغه نارینه باندې چې قادري نو دا دله نه دي جایز دی وروره چې دی مونځ پرېږدي جومات کې او د پلار سره یې کوي نه ښکلې طریقه هم دکه ده چې جومات کې وکړه او بیا چې رالي پلار سره بیا وکړه یو بله خبره دی ورور ته هغه موږ دا وایو چې وخت په وخت نصیحت دې خپل پلار ته کوه وخت په وخت نصیحت خپل پلار ته کوه
په ښایسته طریقې سره په ښکلي اخلاقو سره چې د جمع سره لمونځ کوه ووایه او هغه حدیثونه ورته بیان کا په کومو حدیثونو کې چې دې خلکو دپاره وعید راغلی دی چې څوک لمونځ نه کوي لکه هغه حدیث په صحیح مسلم کې دی بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة د یو سړي او د کفر او د شرک په منځ کې فرق لمونځ دی چې لمونځ یې پرېښودی کافر کي دغه شان لکه دا حدیث ورته ویل ډېر خوندور حدیث دی امام ابن ماجه راوړی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کوي لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت وإذا الله سره بس شيء نه شریک کی اگر که څوک دې ټوکړي ټوکړي کی یا دې وسیږي بیا ورته وایي ولا تترك صلاة مکتوبه متعمدا او چېرته به فرضي لمونځ قصدا نه پرېږدي فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه الذمه چا چې قصدا لمونځ پرېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ذمه د ده نه فارغه ده نه زما سره څه کار شته او نه سره زما څه کار شته دا قسمه حدیثونه پکار دی چې ضروري خپل پلار ته بیان کړي او نصیحت ورته وکړي او ښه بچی هم دقه دی چې پلار ته دې خبرو نصیحت کوي چې زما دا پلار د جهنم د اور نه بچ شي د آخرت د سختو نه بچ شي الله سبحانه وتعالی د دې ملګري دی پلار ته ټولو مسلمانانو ته د الله هدایت وکړي